مولوی صاحبانو په تیر درس کې مو برهان تطبیق ذکر کړ. دلته که اوس څوک شبهو کې ووایي چې دا برهان تطبیق دی باطل دی. هلکه ولې باطل دی برهان تطبیق؟ ځکه چې په ده باندې په بل ځای کې څه اباطیل مرتب کیږي، او په کوم شي چې اباطیل مرتب کیږي نو هغه باطل وي. هغه څه شی وي؟ هغه باطل وي. هغه دا چې علما د علم حکمت وایي چې مراتب د عدد غیر متناهی دي. مراتب د عدد چې هر مرتبه د مراتبو د عدد پیدا شي نو دغه مرتبه باندې د عدد نه ختمیږي. د پاسه ورنه بله مرتبه وي، د پاسه ورنه یو دوه درې لسیزه لک دوه لکه لسیزه پسې خو ختمیږي نه. نو اوس که برهان تطبیق چې ستاسو غټه آله ده دا په دې اعدادو کې جاری کو نو دغه قول د اهل حسابو باطلیږي، ځکه بیا به متناهی شي او دا متناهی چې راځي دا د برهان تطبیق نه راځي. نو برهان تطبیق د څه شی دی؟ باطل دی. او عدد مولوی صاحبانو غیر متناهی ځکه دی چې ځکه د عدد د امور انتزاعیه نه دی، او د عدد انتزاع کیږي د معدود نه. نو د یو معدود نه چې موږ انتزاع د واحد وکړو نو تعبیر به په واحد سره وکړو، کله چې دو وي نو انتزاع به ترې نه د دو وکړو، همداسې زه پسې بره ځه. او معدودات خو چې دی مولوی صاحبانو موجودات خارجیه دي، هغه غیر متناهی دي. نو مراتب د اعدادو به هم غیر متناهی وي، په یو حد باندې به نه ودرېږي. نو که په دې کې موږ څه شی تطبیق کو؟ برهان تطبیق پکې تطبیق کو نو دا سلسله به په چا ودرېږي؟ ځه یا به درېږي یا به که درېږي خو دواړه طرفه څه شی شول؟ دوه سلسلې به فرض کې د زاید او د چا د ناقص. نو یا به سره مولوی صاحبانو سلسله د زاید او ناقص برابر یا به دغه سلسلې دو په اعدادو کې فرض کا. یو قطار عدد دی خوا جوړ کا، بل قطار عدد دی خوا جوړ کا. یو سره دغه معدود څه شی کشمار کا چې دا اوس کوم معدود دی، او بل سره یې مشمار. نو یو به سلسله زاید چې یو بله به سلسله ناقص چې مخکې ځه، یا به د هر یو په مقابل کې د دې نه یو وي او یا به نه وي. که و خو یو زاید نه شو بل ناقص، او که نو په دې ځای باندې مازغه خلاص شو مولوي صاحبانو. دا یوه شوه. دویم مولوي صاحبانو دویمه شبهه دا ده، علما وایي معلومات د باری تعالی غیر متناهی دي. معلومات د باری تعالی غیر متناهی دي. نو چې معلومات د باری تعالی غیر متناهی شو ځکه علم د الله تعالی په یو حد نه ودرېږي. ځکه که ودرېږي نو د هغې اخوا ته به څه شی وي؟ جهل وي. او جهل د ذات د باری تعالی کې څه شی دی؟ باطل. جهل په ذات د باری تعالی کې څه شی دی؟ باطل دی. معلومات غیر متناهی دی، علم په یو ځای باندې درېږي نه دی معلوم. او که ودرېده نو خواخوا به څه شی وي؟ چې علم نه وي خو جهل وي. او جهل په ذات د باری تعالی کې باطل دی. یو بل علما وایي مقدورات د باری تعالی غیر متناهی دي، او دا قدرتونه د باری تعالی په یو حد نه ودرېږي. نو اوس که دلته موږ برهان تطبیق راولو نو نقصان جوړیږي، ځکه بیا به معلومات او مقدورات دواړه څه شي؟ متناهی شي. کوم چې د خدای تعالی معلومات دی هغې کې به هم دوه سلسلې فرض کړي نو به هم څه شي؟ متناهی. مقدورات د خدای تعالی دی په هغې کې به هم دوه سلسلې فرض کړي، هغه هم څه شي؟ مولوي صاحبانو یو خواص متناهی وه او بله به هم متناهی شي. نو بیا به دې صورت کې چې دی نقصان راشي او متناهی به وګرځېږي. دوه سلسلې به دې ځای کې فرض کو. تو چې معلومات متناهی شو نو علم به متناهی شي، او چې علم متناهی شه نو اخوا به جهل وي. همدقه چې مقدورات متناهی شو نو قدرت به متناهی شي، او چې قدرت متناهی شو نو څه شی به وي؟ عجز به وي. دا ټول لانجې د چا نه جوړېږي؟ د برهان تطبیق نه. چې ته رالګېږي څه شی کې؟ دوه شیان پکې فرض کوي. نو جواب د اعتراض دا دی دا علما چې وایي برهان تطبیق جاری کیږي په موجودات و غیر متناهیو کې. نو د غیر متناهی دو معناګانې دي. خلاصه دا ده غیر متناهی یو دی په معنا د موجود بالفعل سره، چې غیر متناهی دی دا ټول اشیاء بالفعل څه شی دي؟
او دویم غیر متناهی راځي په معنا د لا تقف عند حد سره. دا شی غیر متناهی دی، دا معنا چې دا په یو حد. اول دا معنا چې موجودات دي او ټول موجود بالفعل دی، او غیر متناهی دي د عدم نه وجود ته راوتلی دي، نو دې ته غیر متناهی په معنا د موجود بالفعل وایي. او برهاني تطبیق په دغه شي کې جاری کیږي. او دویم دې ته وایي چې څومره مراتب د عدم نه وجود ته راوتلي هغه متناهي وي، خو په دغه مرتبو ولاړ نه وي، امکان د پیدا کېدو د بلې مرتبې هم پکې، او په دې کې برهاني تطبیق نه جاری کیږي. برهاني تطبیق په چا کې جاری کیږي؟ په غیر متناهي بالفعل کې. او کم چې په معنا د لا تقف عند حد سره دي، تاسو ته ویلو چې غیر متناهي دوه قسمه، په دې کې برهاني تطبیق جاری کیږي نه. علما د حساب چې وایي چې مراتب د اعداد غیر متناهي هغه بالفعل نه وایي. ستا خبره به هغه وخت کې وایي چې دوی بالفعل ویلې. اعداد انتزاعیات دي، منتزع کیږي د معدوداتو نه. معدودات موجودات خارجیه دي، او موجودات خارجیه موجود بالفعل نه دي. اعداد به هم موجود بالفعل نه وي، بلکې الله تعالی وخت په وخت نوي نوي معدودات پیدا کوي، او د دې نه انتزاع د اعدادو کیږي. او بل علم او قدرت الله تعالی په ممکناتو پورې متعلق دی، او دا مولوي صاحبانو ممکنات په حد ولاړ نه دي کنه. نو هغه متناهي بالفعل خو نه ده، بلکې دا په معنا د چا سره د لا تقف عند حد سره. ورسېدې ور باندې راځئ هلته اوس وګورئ عبارت ته. دی وی وهذا التطبیق، و همدغه تطبیق ملا صاحب انما يمكن فيما يدخل تحت الوجود، دا تطبیق ممکن دی په هغه څیز کې چې هغه فيما دخله، په هغه څیز کې چې هغه داخل کیږي تحت الوجود، لاندې د وجود نه. یعنی دا تطبیق جاری کیږي په هغه ځای کې چې هغه د وجود لاندې داخل وي، دا معنی نه موجود بالفعل وي. فيما دخل تحت نو دا ورسره ولګي. فيما دخل تحت الوجود یعنی معنا موجوده دون ما هي وهمي محض. دا تطبیق په هغه څیز کې نه جاری کیږي چې هغه وهمي محض وي. اسی وهمي پکې څه معنا؟ یعنی لا تقف عند حدنا، شیان دي په یو حد درېږي نه، یو ځي راغی ممکن بلم پیدا شي، بل راغی ممکن بلم پیدا شي، نو دا تطبیق د پاغي کې نه جاری کیږي. پوه شوئ چې نه جاری کیږي فإنه ينقطع، ځکه هغه قطع کیږي په انقطاع د وهم سره. چې انقطاع د وهم سره قطع کیږي. فلا يرد النقض بمراتب العدد، نو په مراتبو د عدد باندې دی وای نقض نه واردېږي. په مراتبو د عدد نقض ولې؟ بأن تطبق جملتان، چې ترا ولګيږي دو جملې تطبیق کې، احداهما یو د واحد نه لا الی نهایت، او دویمه د اثنین نه الا لا الی نهایت. نو په دې کې دا تطبیق نه جاری کیږي. ولې؟ ځکه دې کې غیر تناهی چې چا ورته ویلي ده، نو هغه په معنا ده غیر متناهی بالفعل سره نه، بلکې غیر متناهی په معنا ده ولا لا الی نهایت ولا بمعلومات الله تعالی ومقدوراته. او دا تطبیق دی نه جاری کیږي د خدای تعالی په معلوماتو، د خدای تعالی په مقدوراتو کې. ځکه اول چې د اکثر دی د دویم نه، مع لا تناهیهما، سره د دې نه چې دواړه متناهي دي. معلومات د خدای تعالی څه شی دي؟ دا ډیر دي. د چا نه؟ د مقدوراتو د رب العالمین نه. نو چې معلومات د مقدوراتو نه ډیر شول، نو وزال او دواړه متناهي دي، غیر متناهي دي. وذالک دی وی دی کې ولی نه جاری کیږي؟ لأن معنا لا تناهی، معنا د لا تناهی د اعدادو، د معلوماتو، د مقدوراتو. انها غدادا چې لا تنتهي الى حد لا يتصور فوقه آخر. دا د سیو حد رسیږي چې دغه نه دا نه رسیږي، دا سیو حد ته چې هغه څه شی وشي مولوي صاحبانو دغه نه بره د بل تصور نه کیږي. یعنی لا بمعنى ما لا نهایت له يدخل في الوجود، هغه بیا په دې ان ما لا نهایت له يدخل في الوجود، یعنی غیر متناهی موجود بالفعل ده. نو فإنه محال، دا شی څه شی ده مولوي صاحبانو؟ خلاص راوتله معلومات او مقدورات او په اعدادو کې چې کوم غیر متناهی منګوي، نو غیر متناهی دي چې په معنا د چا سره د لا تقف عنده، او چې دلته غیر متناهی په معنا د لا تقف عند حد سره کو، نو په دې کې برهاني تطبیق جاری کیږي نه، ځکه دا موجود بالفعل دي نه.
او کم ځای کې چې غیر متناهي جاری کیږي نو الته مولوي صاحبانو غیر متناهي په معنا د چا سره د موجوده نو د دې وجه نه فسادات په برهاني تطبیق باندې نه مرتب کیږي نو برهاني تطبیق د پاره د ابطال د تسلسل څه شی دی کافي دی پوه شئ په دې د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.